الذین آمنوا دی آیت ته لیکي کې آیت المداینه آیت امور انتظامیه او دا هغه آیت دی چې اطول آیت قرآن د قرآن د ټول طویل آیت دی آیت المداینه. آیت المداینه معنا د لین دین آیت په دې کې امور انتظامیه بیان شوی او دا مسائل چې کله حساب کې نو په دې مبارک آیت کې ټول مسائل دا شپږ مسائل په دې آیتونو مبارکو کې په دوانو کې ذکر شوی دي. شپږ مسائل نو شپږ مسائل په دې دوه آیتونو کې بیان شوی دي. یو امور انتظامیه او یو غټ لیست او علما وايي د دې آیت تعلق د دوه مسلو سره دی. عبد الله ابن عباس فرمایي نزلت هذه الايه في بيع سلم چې دا په بيع سلم کې نازل شوی دی. بيع سلم دې ته وایي چې ته دا د غنم ورزي دي غنم یا روان دي جوار موسم دی د مخکې نه سړی پیسې ورکی او ورته وایي چې دا پیسې والا او کله چې د منی په موسم کې بیا کله دغه وشو دا جوار وشو نو مال ورته جوار راکې نو دې ته ویل کېږي بيع العاجل بالعاجل دې ته ویل کېږي بيع سلم. نو علماء دا جایز عمل دی او دا غیر لپاره شرایط دي. اوس بیا د بدرې مشي بعد دا غیر هغه شی اخلي دا عمل جایز دی. دا غیر شرطونه علماء بیان کړي شپږ شرطونه دي ورنه یو دا چې کوم نیټه د فوز الله دا اجل دا به معلومي په کوم ځای کې دا پیسې ورکې دا به معلومي هغه څومره پیسې دي هغه به معلومي مقدار به معلومي دا ټول هر څه چې معلومي او لانجه به سبانه جوړيږي دا بيع سلم جایز دی. دویم نمبر علماء دا آیت په بارا د قرض کې دی چې قرض معامله کله کې د قرض پیسو قرض دی که د عام سيزونو قرض دی دا غي مطابق آیتونه دي او حاصل ادا دی چې کلم د قرض معامله کوي نو په دې کې دوه سيزونه تاسو مرغوز نظر ساتي. یو کتابت لیکل کوي دویم نمبر دا چې گواهان په قائم وي او بالفرض که چېرته بیا لیکون کې نشته یا گواهان نشته نو دریم نمبر دا غي الټرنیټ صورت خدای دې چې هغه بیا کړنه ده په تاسو غاڼه کولای شي. دا درې مسلې غټي او ضمني پکې شپږ مسلې بیانې. یا ایها الذین آمنوا مسلمانانو اذا تداینتم کله چې معامله کوي تاسو بدین د سلم یا د قرض بدین د یو نیټه د سلم او د قرض الى اجل مسمى دا نیټه مقرره پورې اول شرط چې نیټه معلومه وي الى اجل د نیټه پورې مسمى چې معلومه ده فكتبوه لکل پکې ورکې کتابت پکې بل شرط شو. یو مسله دا چې دا بیع الاجل دا. دویم نمبر مسله پکې دا چې دا لیکل پکې شته. دریم وليكتب بينكم كاتب بالعدل لیکل دی وږي تاسو مې اسکی لیکل کې بلاد دی په انصاف سره کوم څه چې لیکل کې دا به انصاف لیکل دي اصل معاملہ هغه کا پیدا دی. سلورم نمبر ولا يبكاتبنا يكتبا کاتب لیکل کې بعد لیکلونه اعراض نه کوي ولا يبا انکار باندې کوي کاتب يكتبا د لیکلونه کما علمه الله کما کمانه د اس باندې اذ علمه الله کله چې الله ولا تعالی مر کړی دی یا کمال کسن چې علمه الله الله ته بدل کړی دی. حدیث راځي انا فلان ابن فلان د لیکل وکیل تعلمه الله فلان د فلانی زوی دا ټول لیکل وکیل شجره نسب وکیل کی فليكتب نبي د لیکل وکي دا بل مسله بل اوس چې کوم سړي قرض واغستو پیسې واغستلې خدا خپل لیکل نشي کولای. دا غیر لپاره طریقه دا ده چې بیا د کاتب د بار نه راولي او بچا چې حق دی بچا چې قرض دی هغه ورته املا وي چې ما دې دومره پیسې واغسته بچا چې حق قرض او اغستون کې قرض اغستون وليملل او املا دی وي الذي هوا بیان دی وي هوا عليه چې باندې الحق حق دی املا وي شپږم مسله. وم نمبر وليتق الله د الله دی وی ګره پوچره به دی. وم نمبر دا چې په دې لیکلو کې په دې بیان په الله نه یریږي درو باندې لګي. اتم نمبر ولا يبخس منه شيئا کمه باندې کې حق نه معمولی کمه باندې کوي. او نهم فإن كان کچ حق دی او قرض دی سفيها کما قل بیوقوف دی او ضعیفا یا کمزور دی بوډا دی یا معصوم دی او لا يستطيع یا طاقت نه لري ايوم الذي املا دا ویلو هو دا بخلا فليملل بيد املاء الولي د وارث بالعدل په انصاف سره تب لسب نو مسله شو. سړی کمزور دی کما قل یا طاقت دی بلان لري کما قل پیګ نه کې دې شسلو بدل وسولي کمزور دی په خبره کې خطا کیږي طاقت نه لري دا کاتب په جبن پويږي
یا چاړه دی چې نه پوهېږي نو الله وایي بیا یې داسې وکړي چې د ده چې کوم وارث دی هغه دې دا ابلاغ وي چې یاره زما په دې پلار باندې زما په دې بچي باندې د دې پلاني څومره پیسې دي دا ولیکه. بله مسله واستشهدوا شهیدین من رجالکم او گواهان پہ قائم کئی واستشهدوا گواهان پہ قائم کئی شهیدین دو گواهان او بله مسله پکې دا چې من رجالکم دا بس تاسو له سړو نه وي ګورئ سړي گواهان قائم کړي سړي گواهی پکې راغله. بل مسله فلم یکونا رجلین کنو دغه گواهان دو سړي فلم یکونا کنو دغه دو گواهان رجلین دو سړي فرجل بیا یو سړی پکار دی امراتان دو خزي پکار دي بیا به دوا خزي ایو سړی دو خزي باندې یو سړی قائم مقام شي. معلومه دا شو چې دو خزو گواهی د یو سړی د گواهی برابر ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ خزو ته ویل کنا چې تاسو ناقصات العقل او ناقصات الدین. نو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تپوس کی یا رسول اللہ وما نقصان دیننا زمن نقصان د دین سے دے وما نقصان عقلنا عقل ملکم دے سنگ ناقصات العقل و ناقصات الدین. نو نبی علیہ السلام جواب ورکړ چې آیت سندا چې د دو خزو گواهی دی یوسره برابر دی او ول دا تاسو د عقل نقصان شو او د دین نقصان هم دا دی چې تاسو کله معصوم پیدا شي سروي خو زمونږ نه کوي په میاش کې تاسو څو ورځې هغه بغیر د عبادت ته تیریږي مسبق نه کوي وخت باندې راشي چې لا تصوم ولا تصلي نخذ مسکه او روزه نسی دا تاسو د دین نقصان شو کنه یعنی نیم عمر تاسو بدی کې دیریږي چې تاسو عبادت نه کوئ دا تاسو دین کم شو. دیو جنا د دوه خزو گواهی دی سړي برابر ده. اوس کدا صورت راشي چې یو سړی هم نشتا سلور خزرین آیا سلور خزر گواهی کوي نو نه کوي ولی رست الله فرمایي ان تزل احداهما فتذكر احداهما الاخرى دوی نه خبرې را شو بل او توریاده قدام کې دې چې ټولو نه رشي او خزو کې غفلت ډیر زیات دی او بندا چې څومره خزر ډیریږي عمر مشکل ډیریږي ډیر زیات خبرې بیا کوي بیا په خپل کارونو کې ورننه وځي او اصل مسله به دی رشي وسلور خزر گواهی نه کوي بیا وسه کیږي الله تعالی خو بیا قانون شتانو لاندې وي چې دام نه وو بیا غاڼه دا بیا لیکل مکوي بیا گواهی مکوي یا سبب کې تاسو بیا غاڼه وکړي چې بچا باندې اعتماد نشته به تمام خپل یو د لاس نه خراکا چې به درکړه دا شو الله تعالی حل راستل دي. فرجل بیا سړی پکار دی امراتان دو خزي ممن د عائشانا بل مسله دارا ممن د عائشانا ترزونا چې تاسو په من شهدا د گواهان عدل استاد په عدل راضي په دینداري باندې راضي په خوشاله ولی انت زلا د ان ورستو اکثر لام پټي الله تزلا چې خطا نشي احداهما یا وکړي کې نو که خطا شو لا انت زلا ان فتذكر احداهما الاخرى که خطا شو یاد بکی احداهما یو بل کونو کې الاخرى چا بلدا یا انت زل منا لاجل انت زل الذي وجنك خطا شي احداهما یا وکړي کې فتذكر احداهما الاخرى وريد بکی یو بدی کې چا بلدا. بل مثلا ولا يب شهداء سبا چې گواهان ته راشه گواهی وکړي گواهی وکړي ولا يب شهداء او انکار باندې گواهان اذا ما دعوا کله چې راوتل شي. بل مسله ولا تسموا سستم کوي ان تكتبوه چبلی کې دا معاملہ صغیرن کوړو کې دا او کبیرن کا غټه دا قرض کوړو کې دا غټه دی ویل کوي او چې قرض نه لیکل بکار دی الا جله خپل نیټه پورې نو قرض معاملہ کوړو کې دا غټه الله ویل کله او کې سستی په کې مکه وچارا دې د ضرورت دی بس دا په سمندر ولیدا په اعتماد مې ول باندې دی الله وی ذالکم اقسط عند الله ذالکم ذالک الاستاسو او تپاس لاغي گواهان قائم ول اقسط عند الله دیر د انصاف والا د الله بنسبانه اقسط انصاف والا خبر د عند الله د الله بنسبانه واقوم للشهادت او برابر شهادت گواهی درا گواهی برابر کی لیکل چوکي او سره گواهانم قائم کی نو گواهیم دی برابر شو انصاف هم پکې راغی نه پکې انصاف کې دي شي بل چې گواهان دی د پاسه په لیکل دي نو سبب گواهی قائمي گواهان به دروغ نشي ویلې ځکه چې هغه کې دروغ وایي ولې لیکل بل شان شي دي نو اقوم للشهاده ذالکم ذالک الاستاس اقصد عند الله د انصاف ولا کار د الله په نظمانه واقوم او دا برابرون کې عمل د شهادت گواهی لرا سو گواه دروغ نه وي وادنا ډېر نږدې دا او لایق دا وادنا ډېر نږدې دا الله ترتا او چې بیا به جنگ نه کوي جګړه نه کوي جګړه به بیا نه اوس دلته یو مسله به کړه بلا چې کچېرته دا معاملې ستاسو تجارت او دا حاضر الله پلاس پنه پیسې مور کولې مو بیا ما غسلا بیا کې لیکلونه کې خیر دی او که بیا لیکل وکړو نو جایز دي مستحب دي بده
الا ان تكون تجارتا لیکل مکوي مگر الا ان تكون لیکل وکي تاسو الا مگر مکوي تاسو لیکل کلا ان تكون كودا معاملات تجارتا او تجارت حاضرتا حاضر تديرونها او اخلی د یو بل بینکم بخل مینس کی تدیرونها لاس فلاس کی اخلی راخلی بینکم بخل مینس کی تدیرونها ادار یدیر اداره معنا پیسې ورکوي او مبیا اخلی بینکم بخل مینس کی فلیس علیکم جناح نشته پتا سبحانه گنا الله تكتبوها چې ون لیکي بیا خیر دی بیا ملکی ځکه بیا په څه مسله نشته دی په یاد ساتي ګره واشهدوا اذا تبايعتم دا گواهی خبره هم مخکې موږ لا واستشهدوا شهیدین په دویم ځل ولې وکړه یا خدا تاکید ده دویم نمبر مسله دا ده چې کلی کلو نو غره غواهان مخامخ قائم وي دلته د عدم کتابت په دوران کې شهادت قائم ولي او اشهدوا تاسو غواهان قائم کې دا تبايعتم کله چې تاسو یو بل سره اخلي او یو بل سره ورکوي بیا کوي بل مسله ولا يزوار كاتب ولا شهيد یزوار یا د معلوم سی غدا ولا یزوار تکلیف بنور گئی کاتب ولا شهید نگوا لگوا او لکن کے بعد خلق تکلیف نور گئی چې درو ورته وی ټال مټول وسره کوي یا ډېرې پیسې غواړي او یا یزوار او د مجهول سی غدا معنی دا ولا یزوار تکلیف نور کول کېږي کاتب لکن کی تولا شهید نگوا تا چې شهید او گواه د هغه په خور نه راغورتي دي او پاړه کې غاړي ته مخې جنول پیسې ورکې کوي ول نور کې نه به روټي ورنه پیچې وسکی او راشي گواهی کو به دلال شینا د دې ورسره معاوضه ورکا د دې وکړه دای معنا دا وان تفعلوا كذا كارم کو دا گوام خفقو دا شهید خفقو فانه یقینا شان دا عمل فسوق بكم دا گناہ خطه د پتا سو بس بعد السواق فرض فانه فسوق دا معصیت دا گناہ دا بكم خطه د پتا سو بس گناہ بس ورته دا واتقوا الله دا الله نو ویریږي ويعلمكم الله الله د تعلیم درکې د الله نو ویریږي باندې ګناه مکوئ الله د تعلیم درکې والله تعالی بكل شيء خبير عليم توهده وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضا دا مخکف لیکل او گواهی وا شهادت او کتابت وسی صورت داله چې سړی په سفر باندې روان دی په سفر کې عام طور باندې لیکون کې هم نه یو گواهم نه نور سفر څه شرط نه دی دا سفر قید اتفاقی دی احترازی نه دی چې په سفر کې غاڼه جایز او په حاضر کې نه دا نه په غاڼه په سفر کې جایز ده او په حاضر کې جایز ده او عام طور باندې په سفر کې گواهم نه ملاويږي او لیکون کې نه ملاويږي نو یک گواهانو یا لیکون کې نو بیا تاسو لپاره الله بل صورت را استلې واغې ته ویل کېږي ریحان او رهن چاغې ته غاڼه وایي بیا د قرضدار قرض اغستون کې چاغه ته وایو راهن قرض اغستون کې او شی ورکون کې قرض اخلي او هغه شی ورکوي چې هو دا موبایل زمازان سره کې نو مال پیسې راکته تراهن وي او مرتهن چاته وي مرتهن هغه ته چې دا قرض ورکوي او هغه شی دي ځان سره نو دقه ته ویل کېږي بیا مرتهن نو بیا راهن مرتهن دی یو سره غاڼه وکړي الله یو ان کنتم علی سفرین کوي تاسو په سفر باندې قید اتفاقی ده ولم تجدوا کاتبا او تاسو بیا ورنه یو کلیګون کې فرحان بیا نو غاڼه دی بیا فرحان نو بیا دی غاڼوي په دغه ځای کې مقبوضتن قبض کړل شي مقبوضتن قبض کړل شي ریحان یا مصدر ده په معنا د مرهون باندې غاڼه شوی شي او یا ریحان جمع درحن دا لکه بغال جمع د بغل دا په دې ته ویل کی ریحان نو ریحان غاڼه ته ویل کیږي یو دی ریحان هغه بیل شه دی دانو ته ویل کیږي کشمالو ته ریحان غاڼه ده د غاڼې د لپاره پدې ده کې موږ ویل چې یو سړی قرض اخلي او بلې ورکوي څوک چې ورکوي قرض هغه ته مرتهن وي او څوک چې اخلي هغه ته وي راهن شرط پکې دا دی الله وی چې ریحان مقبوضه چې کوم سړی قرض ورکوي چاله دا مرتهن دا قرض چې اخلي نو دغه راهن لبا باقاعده دا کم شی چې دین دا با اغلا ورکی چې دا قبض کا چې ما دل پیسې درکړلې نو تب مالا غشی راکې هغه کم شی ستانه په غاڼه کې اخلم دا به قبض کوم که قبض پکې نو شوي بیا دا غاڼه نسی کی دا بیا په اعتماد را نه وي دا غاڼه خود دې د پاره کېږي چې دا شی د نوالم چې اعتماد نه پیدا شي که قبض نو شوي نو دا بیا غاڼه نشي قبض پکې شرط الله وی دا لازمه خبره نه ده بلکې پرس کله سی وشو چې اوس یو په بل باندې اعتماد کوي خیر دې بیا دې غاڼه نه کوي
دا کې اعتماد نه کی په صورت دا بیا کنه فاین امنا کې اعتماد وکي اعتبار وکي بعضو هم باز پتا سو کې بعضن په باز باندې فلیؤدین عدد کی الذی اغسره او تو منا چمانت بشوي دي چا مدیون دي قرض ور کړی شوی دي امانت او خپل قرض او تو منا چې امانت ورته امانت بش اعتماد بشوي دي مدیون دي امانت او خپل امانت دی ورکی وليتق الله د الله دی ورګه ربو چربه دي نو دې مدیون ته وی چې تو خپل قرض ورکا نو تار ور خپل امانت درکی دایمانه دا ریحان ذکر وشو په غاڼه کې صرف او صرف دا یو فائدہ دا باندې اعتماد وکي او د قرض معاملې وشو احسان وشي دې سره سره چې سړی د دې غاڼې نه فائدہ اخلي او د غاڼې نه فائدہ اصل بیا سود دی ځکه دا هغه قانون لاندې راځي چې کله قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې هغه د ځان سره فائدہ راوړي نو دا سود دی لہذا بدی کوم د هغه مرهونه نه چې کم فائدہ اخلي نو دا په زمره کې راځي بیا علماء دا معنی لیکلي د پکې چې په یو صورت کې د غاڼې نه او د مرهونه نه فائدہ غستل شي هغه صورت دا دی چې ته هغه مرهونه باندې ستا پیسې لګي اکم شي چې تا هغه سره باغستا پیسې لګي دا غي آمدن تا غستې شي لکه غواړي کور درجانه بوتلې دا دی غوا باندې وته خوراک کې شوتل په خوري اوس ور تک دی بوتاو ور تک کل ور ورګه نو ستا پیسې بلګي دا غي په بیا ته پړې شي ګړي بيزيري دا غي وړي ځان استعمالول شي دا غي خوشان ځان استعمالول شي یا د چانه د اس واغستو لکه حدیث کې راځي چې اس یو کس په غاړه کې واغستو نو روان کړي جابر سیب دی رسول الله د وخت جوړتا سفر په وګن ګورا د اسماني کور ته لاړو نو په دې کور ته تل دامني پیدا غستل دي دا په دې اسماني ودا اوس خوراک کې خرچو په کې لہذا دی باندې پیدا غستې شي یا یو سړي غاړه په غاړه کې واغستو د غاړي په واره کې دوه مسلې دي اوس دا غاړه په باخه کور ته بوزي واپس راوړي دا پیدا دي غستې شي په دې نه علاوه دا غاړي په ځان نه استعمالي دلته سړی دا سوال ذهن ته راولي چې دې غوځته رمضان لا اچو مانو دغه په کې اچي خدا ځان د پاره پدې کې اچي او بل سالو چې کوم خوراک کې دا د ځان د پاره نه کې دا غیر د ژوند د پاره کې ځکه دا غیر نه پیدا غستې شي نو غاړي استعمالول شو یا پټي استعمالول شو دا غیر بار مسله حرام دي دا غاړه د سود دی الله ولا تکتم الشهاده گواہی م پټوي گواہی ور م پټوي پمای یکتم اچا چې گواہی پټکړه فإنه شاندار آثم قلبه گناهګار دی دا غسړو والله بما تعملون علیم الله تاسو دا عمل خبر دی الله تاسو باندې کوي په اخر کې بیا د گواہی خبر په تاکید باندې وکړه چې گواہی به چیرته وا نو هغه کې تاسو گواہی پټوي گواہی پټون کې دا گناهګار دی دروغ گواہی هغه د شهادت زور ویل شوی دا هم ګناه ده او پټول هم ګناه ده